له ایران او پاکستانه 110 افغان کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو 110 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپله خوښه او په زور د تورخم، سپین بولدک، ورېښم پل او اسلام کلا لارو هیواد ته راغلي دي. ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بې اسناده کډوالو د ایستلو اعلان کړی، تر اوسه پورې تر 6,000 ډیر افغان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوي دي. له ایران او پاکستانه 110 افغان کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو 110 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپله خوښه او په زور د تورخم، سپین بولدک، ورېښم پل او اسلام کلا لارو هیواد ته راغلي دي. ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بې اسناده کډوالو د ایستلو اعلان کړی، تر اوسه پورې تر 6,000 ډیر افغان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوي دي.